څنګه کولی شو خپل کوتک غټ کړو، د کوروالي نه خوند واخلو. که ستاسو سره ماشومان وي یا فیملي سره ناست یې، نو دا ویډیو مه ګورئ، ځکه چې په دې ویډیو کې داسې مواد دی کوم چې تاسو ماشومانو فیملي سره نشئ کتلی. سلام دوستانو، په خپل چینل کې درته هر کلی وایم او امید لرم چې ټول به روغ جوړې او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو، که تر اوسه پورې تاسو زموږ دا چینل نه وي سبسکرایب کړئ، نو دا سبسکرایب کړئ او د غنټې نشان هم ووهئ چې زموږ راتلونکي معلوماتي ویډیوګانې په وخت وګورئ. دوستانو، کوروالی کې اکثر ځوانانو ته مشکل ورپېښ وي. ځینې د ټایم مشکل لري، ځینې د کوتک د سایز لري. په دې ویډیو کې هغه ځوانانو ته چې د کوتک د سایز مشکل لري او د کوتک سایز یې کوچنی وي، هغوی ته داسې نسخه ښایم چې په اسانۍ سره د خپل کوتک سایز غټولی شي. نسخه داسې د دوستانو چې په یوه لوښي کې به یوه کاشوغه واسلین واچوئ او د پاسه پرې نیمه کاشوغه واسلین واچوئ او بیا یې ښه میکس کړئ. دې نه بعد خپل کوتک په نیم ګرمو اوبو وینځئ، بیا یې جګ کړئ او دا جوړه شوې نسخه پرې ووهئ او بیا یې مساج کړئ. داسې مساج کړئ چې جوړ شوی کریم په کوتک کې جذب شي او بیا یوه پاکه کړه د کوتک نه تاو کړئ. یوه ګینټه وروسته خپل کوتک په نیم ګرمو اوبو وینځئ. دوستانو، دا عمل دا نسخه 3 هفتې عملي کړئ، بیا خپل کوتک اندازه کې راولئ چې څومره غټیږي. دا یوه ازمایل شوې نسخه ده. دوستانو، په اسانۍ سره یې جوړولی شئ او کولی شئ خپل کوتک وټ کړئ. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. مننه دوستانو چې ویډیو مو تر اخره اوږده که ویډیو مو خوښه شوي، ویډیو لایک او شیر کړئ او د نورو دغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د الله په امان.